السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو الفبې 5م لوست ته ښه راغلاست. د 5م لوست له پیل څخه د مخه دا ووایاست چې په 4م لوست کې مو څو توري لوستلي وه او د هغو تورو نومونه هم یاد کړئ. په 4م لوست کې مو 3 توري دال، ډال او زال لوستلي وه. په 5م لوست کې د پښتو الفبې 5 نور توري ر، ړ، ز، ژ او ژ درښیو. ر د پښتو الفبې 8م توری دی. ر، اوس د ر د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له لوړې خوا څخه کښته قلم ته حرکت ورکئ، قلم مه پورته کوئ، چپه طرف ته یې کش کړئ. د ر د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د ر غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ر، ړ د پښتو الفبې 8م توری دی. ړ، اوس د ړ د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له لوړې خوا څخه کښته قلم ته حرکت ورکئ، قلم مه پورته کوئ، چپه طرف ته یې کش کړئ. د ړ د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د ړ غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ړ، ز د پښتو الفبې 19م توری دی. ز اوس د ز د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له لوړې خوا څخه کښته قلم ته حرکت ورکئ، قلم مه پورته کوئ، چپه طرف ته یې کش کړئ. د ز د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د ز غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ژ د پښتو الفبې 20م توری دی. ژ اوس د ژ د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له لوړې خوا څخه کښته قلم ته حرکت ورکئ، قلم مه پورته کوئ، چپه طرف ته یې کش کړئ او پر سر 3 ټکي ورکئ. د ژ د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د ژ غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ژ د پښتو الفبې 21م توری دی. ژ اوس د ژ د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له لوړې خوا څخه کښته قلم ته حرکت ورکئ، قلم مه پورته کوئ، چپه طرف ته یې کش کړئ، یو ټکی لوړ او بل ټکی لاندې ورکئ. د ژ د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د ژ غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ژ د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د 5م درس دا 5 توري ر، ړ، ز، ژ او ژ تاسې د خپلو ورونو، خویندو او ملګرو سره یو ځای تکرار کړئ او ویې لیکئ. تر 6م لوست پورې خوشحاله او آرام ژوند ولرئ. په مخه مو شه.